جواک ټي وي ډېرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن مې راوړی دی ستاسو دپاره د ښاغلي ممتاز اتمانخېل کلام او مخکې ترېنه د هغوی لنډه غوندې پېژندګلو. ممتاز اتمانخېل د پښتو ادب یو نه ستړی کېدونکی مبارز شاعر دی. د پښتو ادبي سنگر سنبالونکی هم دی، روداد لیکونکی هم دی او د خپلو ملګرو سره په ګډه یې میلمه پالونکی هم دی. دې سره سره د ادبي دوستانو مرکه مردان کلک کړی دی. ممتاز اتمانخېل نه یوازې دا چې ښکلي روداد لیکي، په شاعرۍ کې هم منفرد انداز دی او د ادبي دوستانو مرکه مردان له سټیجه وخت په وخت باندې خوندور کلامونه وړاندې کړي دي. صاحب کتاب دی، د ده خپل نوم ممتاز خان دی او ادبي نوم یې ممتاز اتمانخېل دی. د مردان ښار په پوري اوتي کې استوګ نه کوي. په حیدر خان ماله کې سکونت دی. د پیشې په لحاظ باندې میډیکل پریکټیشنر دی او ورسره د ادب کار نه یوازې په پرله پسې توګه کوي بلکې په نه ستړي کېدونکې توګه هم کوي. ښاغلي ممتاز اتمانخېل د قدرمن حلیم خان کره پیدا شوی دی او دغه شان د زوکړې نیټه یې ده 19 فروری 1989 د ایم اے اردو ډیګري لري، ورسره یې DHMS سند هم حاصل کړی دی او د خپل منفرد غزل او خشته نظم له کبله په شاعرانو کې ممتاز اتمانخېل د ممتاز حیثیت خاوند دی. ډېر خواریکښ لیکونکی دی. نو راځئ چې نن د دې خوږ ملګري، د دې دروند خوږ ملګري کلام تاسو سره شریک کړم. کله چې د خوا نه مې ستون شوې، کله چې د خوا نه مې ستون شوې، ته مې پس له هغې جنون شوې. کله چې
د خوا نه مې ستون شوې ته مې پس له هغې جنون شوې ای د ژوند کړه مې را تر غاړه شه ای د ژوند کړه مې را تر غاړه شه ته مې له ازل په برخه شوې ای د ژوند کړه مې را تر غاړه شه ته مې له ازل په برخه شوې بده ورځ مې وژړله څه درته بده ورځ مې وژړله څه درته ای د نن امیده پرون شوې بده ورځ مې وژړله څه درته ای د ژوند امیده پرون شوې څه شوې د بخت د اسمان ستوريه څه شوې د بخت د اسمان ستوريه زیرې د معراج د پښتون شوې څه شوې د بخت د اسمان ستوريه زیرې د معراج د پښتون شوې وې د انتظار د پسرلی ګله ای د انتظار د پسرلی ګله او بیا مې په ککو کې زرغون شوې ای د انتظار د پسرلی ګله بیا مې په ککو کې زرغون شوې رخشه د نپاک توریا زه چرته رخشه د نفاق توریا زه چرته درد مې د ملت د لړمون شوې رخشه د نفاق توریا زه چرته درد مې د نفاق درد مې د ملت د لړمون شوې ویښ شه د ممتاز نصیبه چرته یې ویښ شه د ممتاز نصیبه چرته یې دور یې دا منم خو مکنون شوې ویښ شه د ممتاز نصیبه چرته یې دور یې دا منم خو مکنون شوې کله چې د خوا نه مې ستون شوې ته مې پس له هغې جنون شوې ډېره مننه کورم ودان